او اسې داسې کلک نیولې. رسول الله مبارک ورته وایي څنګه راغلی؟ وی الله حکم وکړو چې مشرکان هغوی ستاسې خلاف فوجونه تیاروي. الله ویل فرشتو ورشئ میدان ته. نو پټکی چې کله مولا وغورځولو سی ور واچوله، تیز وایي سی ور واچوله، ټی ور واچوله، پټکی ته وغورځولو. د ګیس جالۍ نه ده، د ګیس جالۍ خو پېژنئ که نه، دا به مخکې دي ودونو کې تاسو خو تماشې ماشې کړي دي، ګیس به یې لګولو، پوپا 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 پم به یې ورکو، یوه جالۍ به پکې ولګوله، بیا به تماشه کېدله، هغه ګیس به لګېدلو. نو هغه شوق نه و، هغې څه اهمیت و؟ ایره وه چې لاس به یې یوړو څه به شوه؟ ایره به شوه. موږ له د ګیس جالۍ را په سر کړې. صحیح شوه؟ ملا صاحب ته چې پټکي خبر وکړي څه فرض خو نه دی؟ څه شی جواب راکړئ؟ څه فرض خو د دې به څه جواب ورکړي؟ یاره که ما خو د فرضو نه دي ویلي. آداب د مانځه یاد کا، د دې اثر په عوام وران پرې وځي. زمونږ دا کاکا کله آواز وکړي وایي دغه ده هلکه سرتو سرونه منځونه مه کوئ. مال د کاکا مونږ ته خیال لا نه شي چې دا په مسله ولاړ دي، دوی خو هم پټکی نه بسه. شل ځلې ما ویل خو زما مقتدیان هم ډېر بې غیرته دي چې کوم سړی بغیر پټکي، زما زوی درته بغیر پټکي مسکي را شړی وی شاته شه استاد جي خفه کېږم. زه درته وایم چې شاته کوي، ماله به ګیله راځي، زه به د لاس کول کم قربان د لاس نه شم. زما د دین ما ته سنت د رسول الله اهمیت والا دی. مال دا اهمیت والا نه دی چې یو سړی ښایسته قرآن لولي خو د پټکي سره دشمني ده چې زما د پیغمبر په سنتو د ځان بد لګېږي. عجیبه غوندې واسکټ د 500 اچومه، یخني ګرمي مې پکې نه کېږي. صحیح شو؟ بدن مې پکې نه خرابېږي. جرابې د 10 اچومه، پیزار د 20 اچومه، او پټکی د 300 روپو سر نه نتاوم. یاره په سر مې بوج راځي، په سر مې څه راځي؟ بوج راځي. بوجونه موجونه نشته. خپل جوماتونو کې کلک شئ. که د چا د 500 کسانو جومات دی او مولا در سره مونځ کوي، دا خبره پې لازمي کا. ورته مولانا صاحب خفه کېږي به نه، 10 منټه موږ نه زیات اخلا. زما په دې مسله باندې د رسول الله د محبت او د سنت یو دو خبرې کوم ماته. او مولانا صاحب پټکی په سر کا. غټ غټ مولایان دي، غټې غټې مدرسې دي، مولا په سر باندې په خطا کې هم پټکی ونه ګوري. او مدرسې 14 جریبه 20 جریبه 15 جریبه. خدای دې دا مدرسې ورانې کړي. زه هغه مدرسې ته مدرسه نه وایم چې د پیغمبر عاشق پکې تیار نشي، او د پیغمبر عاشق څه دی چې د پیغمبر په سنتو برابر.